پرون مو له کاري فشار وروسته له خندا او مزو ډک ماښام لرلو. د دفتر ملګري د شینوارو له درانه قوم څخه دي. ډېر بااستعداده او په خوراک پخولو کې بیخي کباب او کړایي کې ماهر دي. ملګرو پیسې اچولې وې، د دفتر او کباب هم اماده سو او په دې کې پټې دانې ورته ویل ما نه وو خوړلي، خو دا د دوی لوی مهارت و چې هم یې را زده کړه، هم یې په خوند وکړه. همداشان د انارو میله هم پکې وه. پټې دانو لپاره ینه داسې په کباب ډول باندې پخیږي، په اور باندې کېښودل کېږي تر څو پخه سي، اوبه یې لرې سي. او په چوپان کباب باندې هم مالګه اچول کېږي تر څو انګار تیار دی او انګار کېښودل سي. د پټو دانو خو ډېر زیات خوند و. له ملګرو مننه چې ډېر زحمت یې ویسته. ینه یا جګر چې یو څه پوخ سو، اوبه یې وچې سولې، نو کباب هم کرار کرار ورسره پخیږي. او همداشان څنګ کې د کړایي لپاره هم ترتیب برابریږي. دا ینه د پټو دانو لپاره لومړی واړه واړه کټ کېږي. چې کټ شي بیا یو ډول وازده وي په د مال په بدن کې، هغه ورته داسې کټ کېږي او د هغه په منځ کې ښودل کېږي، پټېږي او بیا په سیخ کې ورکول کېږي او د دې په سیره بیا مالګه اچوي او بیا په اور ږدي. د کړایي لپاره غوښه هم اماده وه او هغه هم پېښې وه. همداشان پټې دانې هم په انګار کې ایښودل سوې. کباب و، پټې دانې وې، کړایي وه، 3 ډوله خوراکونه او بیخي زیات. د کړایي لپاره هم رومیان ور واچول سول تر څو همداشان پټې دانې هم پخېدونکي دي، تیارېږي. کباب مخکې له مخکې اماده سوی و. کړایي هم تر یو څه حده برابره ده. لومړی مو ورته پټې دانې وخوړلې، ډېر زیات خوند یې و، بیخي نوی شی و زما لپاره. همداشان د اچارو یو څه زیتون هم پکې راغله دسترخوان ته. کباب راغی، خدای څه ډېر خوندور او له رنګ او